هغه درس چې باید له سنګاپور هیواد څخه زده شي. سنګاپور هیواد یو له شتمنو او ځواکمنو اقتصادي هیوادونو څخه دی. په داسې حال کې چې هیڅ طبیعي سرچینې نه لري، حتی اوبه د مالیزیا هیواد څخه ورځي. څه شاید د دې لامل شول چې د سنګاپور هیواد یو له ځواکمنو اقتصادي هیوادونو څخه شو. سنګاپور په 1949 کال کې د لی کوان یو په نوم یو صدر اعظم پیدا کړ چې 30 کاله په دغه هیواد باندې حکومت وکړ. یعنی سنګاپور چې نن ورځ پرمختللی دی، د همدغه صدر اعظم پلانونه، برنامې او تصمیمونه وو. لی کوان یو څه وکړل دغه هیواد لپاره چې موږ د هغه تجربې وکولی شو په خپل هیواد کې، په خپله کمپنۍ کې او خپل کاروبار کې استفاده کړو. لی کوان یو لومړی ډاډه کړه چې سنګاپور هیڅ څه نه لري، بلکې یوازې یو ستراتیژیک موقعیت لري. له دغه ستراتیژیک موقعیت څخه یې په ښه ډول استفاده وکړله. دوهم دا چې بهرنۍ پانګونې راجذب کړلې، په داسې حال کې چې 9,000 شاوخوا شرکتونه چې لوی شرکتونه دي له بهر څخه په سنګاپور کې پانګونه کړې ده. دا د دې لامل شوي دي چې نن ورځ د سنګاپور د هر وګړي په اوسط ډول $80,000 د یوه کال معاش دی. بل کار چې لی کوان یو د هماغه وخت صدر اعظم وکړلو هغه دا و چې تکړه مدیران یې استخدام کړل او پاک مدیران یې استخدام کړل او فساد یې له منځه یوړلو. تکړه مدیران دا چې لومړۍ درجه مدیران دوی استخدام کړل، یعنی هر څوک دوی په دولتي اداره کې نه استخدامولو او داسې معاش ورکولو لکه خصوصي سکتور. له دې څخه موږ دا درس اخلو چې موږ باید په خپله کمپنۍ کې، په خپل شرکت کې، په خپل هیواد کې، خپل هیواد خو په لویه کچه دی، اما په هغه ځای کې چې موږ خپله مدیریت کوو هلته باید موږ لومړۍ درجه کسان له ځان سره ولرو. لومړۍ درجه کسان استخداموي، دوهم درجه کس، دریمه درجه کسان استخداموي. که چیرې لومړۍ درجه کسان در سره وي، بازار کې به هم تاسو لومړي وئ. په لویه سطحه بل درس چې موږ له سنګاپور هیواد څخه اخیستلی شو هغه دا ده چې یوازې طبیعي سرچینې یو هیواد نشي شتمن کولی، بلکې د هغه طبیعي سرچینو سمه کارونه ده او د بشري سرچینو سم روزل دي. بشري سرچینې دي چې نن ورځ یوه کمه اندازه میس، المونیم، یوه بله ماده را اخلي او یو موبایل ترې نه جوړوي او هغه په ډېر لوی قیمت باندې خرڅوي.